د سوسایټي بینګ د تجربې 60 ټنه دروازه چې حتی په دیوالو کې اوسپنه هم کار شوی و. د جوړونکو یې پر دې تجربې باور دونه زیات و چې دوی په بینګ کې د خطر زنګ لا نه لګولې. دا ځکه چې دې تجربې ته انبریکیبل والټ ویل کېدل، یعنی دا یو داسې تجربه ده چې هیڅوک یې نشي ماتولی. د دوی دا یقین هغه وخت د خاورو سره خاورو سو چې کله د غلو یو ماسترمایند یو داسې قوي پلان جوړ کړي د کوم په وجه چې هغوی پوره 29 ساعته بغیر د کوم مشکله په دغه تجربه کې پټ پاتې سو. السلام علیکم ورحمت الله. د حافظ حسن یوټوب چینل ته یو ځل بیا راغلاست. زه یم حافظ حسن او تاسو ګوري حافظ حسن یوټوب چینل. درنو لیدونکو، د دې غلا ماسترمایند وڅوک او دې غلا ته د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو لویه د بینګ غلا ولې ویل کیږي؟ پر دې هرڅه د بحث کولو څخه درمخه یو ځل زو د کال 1916 جولای 19 تاریخ ته د دوشنبه ورځ و. د سهال مر راختلی و او د فرانس په نیز ښار کې د سوسایټي جنرال نامي بانک کارمندان خپل وظیفو ته راغلي و. دا تجربه تر دغه ورځې پورې د نړۍ تر ټولو محفوظه او قوي تجربه منل شوې و. په اصل کې خبره داسې و چې د ورځني کار مطابق د بانک کارمندانو د تجربه د دروازې د خلاصولو کوشش وکړي، چونکې دا دروازه یو ډیره درنه دروازه و په کم کې چې انتهایی سخت او قوي سیستم لګیدلی و. کارمندانو د تجربه د خلاصولو کوډ ولګوي خو دروازه خلاصه نسوه. اوس خبر په دې ځای کې و چې مخکې تر دې به هم کله کله دا دروازه بندېدل، ځکه د تجربه دروازه تقریبا 60 ټنه وزندار و. له همدې وجې د بینک کارمندانو دا فکر وکړي چې شاید د همیش په څیر به دا دروازه بیا بند شوې وي. نو هغوی د دې تجربه جوړونکي کمپنۍ ته زنګ ووهي. نیم ساعت وروسته د هغې کمپنۍ انجینران را ورسېدل او د تجربې د خلاصولو کوشش یې شروع کړي. لیکن د حیرانتیا خبره و چې دا پلا دا دروازه دغو انجینرانو هم نسوی خلاصولی. دوی بار بار د خلاصولو کوشش وکړي لیکن دروازه هیڅ د ښورېدلو نوم لا نه اخلي. نور نو خبره ډیره جدي سوې وه ځکه په بینګ کې د ګراکانو قطارونه منتظر و او نور نو دا د بینګ د عزت خبره وه. اخر یې د 3 ساعتو څخه وروسته دا فیصله وکړه چې نور نو باید په تجربه کې یو سوری جوړ شي ترڅو معلومه شي چې د تجربه په دروازه کې څه شي بند دي. د تجربه د باندې نه هم پر دروازه باندې د کوم شي نښانونه و او نه هم د تجربه پر دیوالو باندې. تجربه ته د یو کوچني سوري ورکولو څخه وروسته چې کله دوی د نن وکتل حیران سو ځکه د تجربه دروازه یو چا د نن څخه ویلډینګ کړي و. دې شته په کتلو سره د دوی هیڅ یقین نه راتلی ځکه دې تجربه ته د ننوتلو صرف یو لار و، نه خو په دې تجربه کې د نن کم سراغ او نه هم کم کلکین، یعنی تجربه ته پر بل لار تګ ناممکن و. د دې په لیدلو سره د باندې خلکو ته یو څه احساس کېدی چې دلته ضروري یو څه غیر نورمال دي. دوی ماشینری راوغوښتل او د تجربه په دیوال کې یې سوري جوړ کړي. دا کار د دوی څخه ډېر وخت ونیوي ځکه دا دیوالونه د نورو دیوالو په شان نورمال او عادي دیوالونه نه و بلکې ډېر سخت او قوي جوړ شوي و تر دې حده چې په دې دیوالو کې اوسپنه لا کار شوې وه. د 2 ساعتو څخه وروسته په ډېر تکلیف دوی پر دې وتوانېدل چې صرف دونه سوري جوړ کړی سي چې صرف دې دننه وکتل سي. اوس کله چې دوی دننه وکتل نو دا منظر د یقین کولو نه و ځکه تجربه ټوله لوټ شوې وه او د تجربه ټوله سیف بکسونه مات شوي وه. تر دې هر څه د حیرانتیا خبره دا وه چې د تجربه پر دیوالو باندې په غټو غټو تورو سره دا مشهور الفاظ لیکل شوي وه د کومو چې انګلیش ترانسلیټ دا دی: without arms, without hate, without violence، یعنی بلا اسلحه، بلا نفرت او بلا شور او غلمغاله. دوی تر دې حیرانتیا لا نه ووتلی چې ناڅاپه د تجربه په مځکه کې یو جوړ شوی تونل ولیدي. نور نو مخته کار د پولیسو و چې تر دې وخته پولیس د لیره رسیدلی هم و. غلو د تجربه ټولې پیسې، ټول سره زر او د 400 سیب بکسو څخه 400 سیب بکسونه مات کړي او ټول قیمتي شان یې ځنیوړي و. غلو چې کم تونل کیندلی و هغه راسن د ښار تر ټولو لاندې د اوبو ګډر ته وتلی و. هلته پولیسو ته بیخي ډېر ثبوتونه په لاس ورغله، په کومو کې چې چکوشان، پیچکشان او 20 دانې د اکسیجن ډبې هم موجودې وې د کومو په وجه چې غلو ویلډینګ چلولی و. صرف دا نه بلکې په دې ګډر کې د تازه هوا دپاره هواکشان او تقریبا 1 کیلومتر اوږد د برق لینونه هم موجود و. دا غلا د 10 میلیونو ډالرو څخه هم زیاته وه کومې چې په نن عصر کې تقریبا 110 میلیونه ډالر کیږي. دا غلا صرف په تاریخ کې یو لوی غلا نه و بلکې د فرانس ښار د پولیسو دپاره یو لوی تاریخي قضیه هم و. خیر دا خبر نور نو په ټوله دنیا کې خپور شوی و او معلومه خبره ده چې د بینګ مالکانو ته به بیخي ډېر تاوان هم رسېدلی وي. لیکن د دې سره سره دا د فرانس ښار د پولیسو دپاره یو ډېر د شرم او افسوس خبره وه. پر روانو 2 هفتو کې پولیسو بیخي ډېر زور ووهی. د بینګ کارمندان یې تهدید کړل، شاوخوا خلک یې بندیان کړل خو دوی ته هیڅ هم په لاس نه ورغله. وروسته 3 میاشتې بعد د کال 1916 اکتوبر میاشتې کې پولیسو ته یو ډېر لوی ثبوت په لاس ورغلی. د غلو د ډلې یو نفر د خپلې مېرمنې په ذریعه ونیول سو. اول خو هغه منل نه لیکن وروسته پولیسو د هغه طبیعت ښه ور راسته کړي نو هغه د ټوله ډلې د غړو نومان یاد کړل. د حیرانتیا خبره دا و چې دا ډله په کوچني مشني غلاو کې مشهوره وه. دا چې دوی دونه غټه غلا کړې وي دا خبره د پولیسو هیڅ زړه ته نه موښتله. د دې پلان ماسترمایند په اصل کې یو بل څوک و. د تحقیقاتو په جریان کې د غلو د ډلې یو نفر د یو چا نوم یاد کړي کوم چې د دې غلا ماسترمایند و: البرټ اسپاچاري.
البرت اسپاچاری نامې شخص په اصل کې یو فوټوګرافر و. کله چې پولیسو دوی ونیوي نو هغه د هیڅ خوا څخه هم یو مجرم نه معلومېدی. ساده ژوند، ساده لباس او د ښار په یو کوچنۍ ساحه کې ساده کور او دکان. پولیسو چې د هغه د شاوخوا همسایګانو څخه د هغه په اړه پوښتنې وکړې نو هغوی ورته ویل چې البرت یو ساده فوټوګرافر دی کوم چې د هیڅ چا سره هم کار نه لري، صرف د خپل کار سره یې کار وي. د البرت اسپاچاری په حق چې پولیسو څنګه فکر کړی و هغه بالکل هغه څه نه و. د پولیسو په وړاندې دا قبول کړ چې د غلا ماسترمایند هغه دی. د پولیسو لپاره دا قضیه نور نو خلاصه شوې و، لیکن دا خو یې صرف یو شروع و. د البرت په وینا هغه اول په دې بینک کې یو سیف باکس نیولې و چې د هغه په بانه بدی هلته تلی او د هغه ځای څخه به یې پټ پټ عکسونه اخیستل. د دې لپاره چې هغه خپل ځان مطمئن کړي چې په بینک کې سکیورټي سیستم څونه دی. د دې په خاطر هغه په خپل سیف باکس کې یو الارم ساعت کښېښوي او د نیمې شپې پر وخت یې سم کړي. کله چې پر نیمه شپه د ساعت د زنګ وهلو څخه هیڅ کم خبر نسوه او نه هم کم د خطر زنګ وهل سو نو هغه یقیني سو چې په بینک کې هیڅ قسم سکیورټي سیستم نشته. ورسته هغه د انجینر په شکل کې د ښاروال دفتر ته ولاړی او د هغه ځای څخه یې د ښار نقشه په چم راوېستل او هغه په دې نقشه کې دا اندازه ولګول چې د ښار د اوبو دا ګډر چیرې تللی دی او د بینک څخه څونه لرې دی. وروسته یې محاسبه وکړه چې د تر ټولو نږدې ګډر څخه د 26 فوټه په اندازه تونل کیندل د بینک تر تجربې پورې کامیابه کېدای شي. د دې کار لپاره ډېر محنت ته ضرورت و. نو البرت د ښار د یو غټ بدمعاش سره رابطه وکړل او هغه ته خپل ټول پلان ذکر کړي. هغه بدمعاش خپل خلک پر دې کار وګمارل. د دې تونل په کیندلو کې تقریبا 2 میاشتې وخت ونیول سو ځکه دا کار بې له کومه ماشینري کې دی او دا کار باید صرف د شپې د خوا سوی وای ځکه دا وخت په بینک کې هیڅ وخت هم نه وي موجود. د دې تونل د کیندلو په وخت کې البرت دا کوشش هم کوي چې د تونل د کیندلو आवाज دی پورته تر ډمبره پورې لاونه رسیږي او اخر کار هغوی د 1914 د جولای پر 13 تاریخ د شپې د خوا بینک ته په داخليدلو کې کامیاب سو او پر روان 20 ساعتو کې هغوی شپ آرام سره ټوله بینک لوټ کړي چې په دې دوران کې هغوی هلته د غرمې او ماخوستن ډوډۍ هم خوړلې و او په تک تک کې دا مشهور الفاظ هم لیکلي و. پولیسو البرت محکمې ته حاضر کړي او البرت په محکمه کې خپل جرم قبول هم کړي. د تحقیقاتو په وخت کې د خپل ټوله پلان ثبوتونه او د غلا شویو پیسو ټول معلومات پر یو ورقه په کوډ درلودونکو الفاظو کې لیکلي و. د ویل چې دا ټول معلومات صرف او صرف قاضي ته ورکوي او په دې معلوماتو یې سر ورخلاصوي. د دې کار لپاره قاضي البرت خپل وطاق ته راوغوښتي. البرت هغه د پلان ورقې قاضي ته په لاس ورکړي په کومو کې چې د ښار نقشه جوړه شوې و. قاضي په ورقو مصروف سو چې په دې وخت کې البرت ناڅاپه د وطاق د کلکین څخه لاندې راوغورځېدی. دا وطاق د دې تعمیر په اول منزل کې و او تر وطاق لاندې یو موټر هم ولاړ و. البرت پر دغه موټر باندې راوغورځېدی چې په دې وخت کې تر مخه لا دلته یو موټر سایکل والا ولاړ او په انتظار کې و. دوی پر هغه موټر سایکل کښېنستی او د هغه ځای څخه وتښتېدی. د پولیسو د بیخي ډیر کوشش کولو څخه وروسته بیا هم هغه ونه نیول سو. څو کلونه وروسته د ایټالي په یو تلویزیون کې د هغه تلویزیونی مرکه نشر سوه په کوم کې چې هغه ویل چې ما د 12 کلنۍ راهیسې د خزانو شوق درلودی او دا شوق می په دې غلا سره پوره سو. په دې تلویزیونی مرکه سره داسې محسوسېدل چې دوی د فرانس پولیس په دې مرکه سره په عذابوي او تنګوي. تر هغه وروسته دا چې البرت چیرې ولاړی د دې په حق له هیڅ چاته هم معلومه نه و. په کال 1989 کې البرت اسپاچاری مړ سو. د هغه د مور په وینا د البرت جسد یو چا د هغوی د کور مخ ته ایښی و. امید لرم چې دا ویډیو به مو هم د خوښ وړ ګرځېدلی وي. ویډیو ښه ډیره لایک او چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به سره وینو په یو بل شاندار ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم.